السلام علیکم قدرمن لیدونکو ګلونه اوریدونکو هیله منم چې روغ جوړ اوسئ هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او سوکاله اوسئ نن د میزان دیارلسمه نیټه په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ویلی شو چې د ښوونکي نړیواله ورځ ده او دغه نیکمرغه ورځ د زړه له کومې ټولو د هیواد زحمتکشه او زیارکښه ښوونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هیله منده یم چې همیشه پر شونډو د ټولو ښوونکو مسکا خوره اوسي، همیشه خوشحاله او ارامه اوسي. نن مې بیا هم وغوښتل چې تاسو یوه ځانګړې ویډیو چمتو کړم او دغه ویډیو به په دې مناسبت وي چې نن غواړم د هورجانې وړکتون ته لاړ شم ځکه چې بلنه راکړل شوې ده زما په شمول ټولو قدرمنو والدینو ته ځکه چې دغه ښکلې ورځ په وړکتون کې لمانځل کیږي. ګلونو د چې وړکتون ته بلل شوې یم ځای لري چې حتما باید د هورجانو په استازیتوب باندې ښوونکو ته همیشه هر د ښوونکي ورځ کیږي نو موږ به همیشه خپلو استادانو ته خپلو قدرمنو ښوونکو ته څه نه څه ډالۍ هم چمتو کول ګر چې زموږ ډالۍ به هیڅ یعنی دومره لوړ مقام د هغوی په د مقام په وړاندې به داسې ارزښت نه درلود ولی بیا هم وای برګ ساز تحفې درویش نو دا چې هورجان کوچنۍ ده زما یا مثلا د والدین یا د ما د قاضیان مسؤلیت ګرځي چې باید هغې ته ډالۍ چمتو کړو تر څو خپلو ښوونکو ته ورکړي او دغه سپېڅلې ورځې څخه لمانځنه وکړي. نو ما هم وغوښتل چې نن یو څه ډالۍ چمتو کړم ځکه چې د هورجانې 15 ښوونکي دي هغوی ته به ډالۍ چمتو کوو او بیا بل سره په ګډه ځو د وړکتون په لور. زه به مې کار زر وکړم ځکه چې ناوخته نه شي. ما نن لږ متفاوت ځکه چې عموما د هورجانې ښوونکي ټولې ښځینه دي نجونې دي او د نجونو خو دغه د فیشن توکي ډېر زیات خوښېږي نو ما هم وغوښتل چې راځه لږ د فیشن توکي ورته واخلم خدای دې وکړه چې د هغوی خوښ سي او دغه کم په ډېرو باندې قبول کړي. دا هغه څه دي چې ما د هورجانې ښوونکو ته اخیستي دي او هر یوې ته به یې ورکوم نو البته هوره به یې ورکوي زه به یې نه ورکوم نو انشاءالله چې خوښې سي. دا به زه جوړ کړم بسته‌بندي بکرم او بیا به اینو د هورجانې ښوونکو ته ورکړم. کوم رنګ انتخاب کړم؟ غلط میخوام دا باید زه په دې پلاستیک کیدم تر څو منظم راسي با سلیقه راسي. ما همیشه تاسو ته ویل دي ګلونو چې په ژوند کې سلیقه ډیره زیاته مهمه ده او موږ باید همیشه سلیقه ولرو خدای دې وکړي چې هغه هر کار وي ولی سلیقه ډیره زیاته مهمه ده. نو که چیرې سلیقه مو درلودله هماغه ده چې ډیر په ژوند کې ګټه کوي. دې توګه به واچوم دا د پلاستیک لکه چې ورکه دي نو د ښوونکي خو ډېره سپېڅلې ورځ وي. زه کله چې همیشه د 2 کاله کېږي چې هورجان وړکتون ته ځي او زه چې همیشه ورته چمتووالی نیسم نو ماته مې خپله د ښوونځي هغه ښکلې دوره راپیادېږي چې په ما باندې ډېره زیاته ګرانه وه. د ښوونځي له دورې څخه شروع تر دواړه پوهنتونونه چې ما ولوستل ماته مې ښوونکي ډېر زیات ګران وه او همیشه مې همدا موخه ده چې زه به هم هورجانه کله چې ورو ورو لږ عمر ډیریږي او غټیږي نو زه به د ښوونکو په ارزښت همیشه ورته خبرې کوم او دا به ور زده کوم چې باید همیشه د خپل ښوونکي قدر او عزت وکړي. که خوښه مو وي دا به په یو پلاستیک کې واچوو چې منظم راسي. تاسو باید چې اصلا دومره پلاستیکونه یوازې د ښوونکي د ورځې لپاره اخیستي که نه. د دې کیسه به بیا زه یو بله ویډیو کې تاسو ته کوم دا ډېره جالبه کیسه لري. ما یو وخت یو څه تجارت شروع کړی و یا متاسفانه پکې ناکامه شوم د دې لپاره تجربه مې نه درلودله او بس راته ثابته شوله چې نشم کولی چې پر مخکې بوځم ځکه چې هر کار چې وي هغه ځان ته یو ځانګړی استعداد غواړي. شاید ما په دې برخه کې استعداد نه درلوده ځکه نو
خایسته خلطی څه دي د همغه وخت نه مې ساتلې وې دا د نن راته په درد وخوړله یعنې ما همیشه ویل چې هر څه چې موږ په کور کې ساتو یو ورځ نه یو ورځ موږ او تاسو ته حتما په درد خوري ښه زه به لږ څه غټې خلطې راواخلم احساس مې پکار وي ګورې خلطې ډېرې راسره دي کومنټ وکړئ زه به یې در ولېږم او زه مطمئنه یم چې نن به بیا هم هغه ګلونه نجونې او هلکان چې ښوونځي ته ځي دغه ورځ به په ډېر ښه شان باندې لمانځي خپلو ښوونکو ته به بېلابېلې ډالۍ به یې اخیستې وي نور به څه اخیستې وي عموما په دغه ورځ کې په صنف کې د شاګردانو لخوا نه پیسې اندازه کېږي او کیکونه اخیستل کېږي نو واقعا چې ډېره ډېره خوندوره ورځ ده دیوی ښوونکي ته چې د استاد هوره جانې خپله ښوونکې د دې ته ځکه هغه کوژدن ده نامزده ده نو یو اضافي ډالۍ به هم ورسره کېږي نو زموږ ډالۍ چمتو شولې البته څلور ښوونکو ته څلور ډالۍ او ما تاسو ته ویلو چې 5 ښوونکي دي نو یوه ډالۍ کمه ده تاسو مېلمستیا وکړئ چې زه چیرې ځم او 5مه ډالۍ به زه څه چمتو کوم او ولې د دې نورو ښوونکو نه هغه ډالۍ فرق لري مېلمستیا مې وکړه ګلونو بیا هم سلام او له کور څخه مو حرکت راکړل زه او قیجان دواړه یو قیجان مو ما تر وړکتونه پورې ورسوي خو مخکې له دې نه چې وړکتون ته لاړ شو زه غواړم یو بل ځای ته لاړ شم داسې چیرې روانه یم او چیرې ځم ویډیو راسره وګورئ او پوه به شئ چې موږ چیرته روان یو او دا به هم د کوم ځای دی قلعه فتله لږ څه ښکلې منظره در باندې وګورم فکر کوم قیجان هم تاسو ته کوم څه وینا لري زه به وار ورکم سلام دوستانو خدای کې روغ جوړ اوسئ ډرایوري راکې ما بیا دې خو تاسو ته ګورم چې توجه وکړئ ورته او د ویډیو اخره پورې وګورئ نو زه غواړم چې ټول استادانو ته زموږ استادان چې تیر شوي دي او نور د استادانو ته چې څوک استاد دي او خلکو ته درس ورکوي او دغه درس چې دی آینده نسل ته ډېر په درد خوري او د احترام نه شروع تر هر څه پورې د ژوند پرمختګ هر څه چې د ژوند کې راځي نو دا ټول د استادانو د برکت نه دی او نو زه د زړه تر نه ټول استادانو ته د معلم ورځ مبارکي وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ ټول ډېره زیاته مننه قیجان ته د ډرایوري وکړه او کله چې قیجان ډرایوري کوي نو زه عموما ډېرې ورته خبرې کوم کیسې کوم ولې پوښتنه ورنه کوم ځکه چې وایم چې متوجه وي او خدای مو کړه کابل کې بیروبار ګڼه ګوڼه د موټرو زښته زیاته ده خدای مو کړه چې کومه حادثه رامنځته نه شي که چیرې مونږ احتیاط هم وکړو مثلا مونږ سم روانو بل موټر به احتیاطه کېږي ولې د همغه لپاره هم باید دقت ولرو نو او زه قیجان ته هم د دغې ورځې مبارکي وایم ځکه چې د ډرایورۍ په برخه کې زما ښوونکی دی او زما استاد دی نو لیدونکو روان یاستو ملتیا مې وکړئ چې چیرې سره ځو
گلونو رغم بازار تا تستقبلک چه کراسی دا دی تایمنی دویم سرک بازار دی سرک دو بازار په نامه مشهور دی او له دې څخه مې ټیکري واخیستله زی رنگونه تاسو دروخیم ډېر ښایسته ډېر خوښ شو تاسو زم معلم او استاد وای کوم کې چې داسې یو ښایسته ټیکري مې ځان ته هم واخیسته خو ځان ته مې وانخیسته دا یو او دا هم ده دوه دانې ټیکري مې واخیستل یو همداسې بېرته پلاستیک کېږدم دا چې څه پرې کوم او هغه یې چا مربوط کېږي هغه د خپرونې په منځ کې تاسو پوه شئ او له کور څخه که په یاد مو وي ما یو اضافي پلاستیک راخیستی کنم دا به زه په دې کې کېږدم دا په دې ډول سره مې دا ټیکری په دې خلطه کې جوړ کړ او دا بل به هم بېرته لیدونکو بیا هم سلام او زه راغلم وړکتون ته د ناز مادر وړکتون یا هم کودکستان ناز مادر چې واقعا هم ډېر یو عالی وړکتون دی د دې لپاره چې تجربه یې زه خپله لرم چې دوه نیم کاله کېږي چې هوره جانه ما دغه وړکتون ته راوړې ده او نن هم دلته د ښوونکي ورځ لمانځل کېږي نو زه به هم تاسو ته ښکلې ویډیوګانې واخلم دا چې دوی څه چمتووالی نیولی دی واقعا زه چې دلته راغلم ډېر زیات زحمت یې ویستلی دی تر اوسه نور کورنۍ یا والدین نه دي راغلي زه لږ وخت راغلم د دې لپاره چې تاسو ته ښکلې ویډیو واخلم نو ملتیا مې وکړئ سلام نام مهدیبه است از کودکستان ناز مادر نام مهدیبه بنت غلام مصطفی به تمام معلمین کودکستان ناز مادر روز معلم سلام دوستان من هدیه کاظمی هستم امروز روز معلم است در کودکستان ناز مادر روز معلم را به تمام استادان مکتب و کودکستان و تمام جهان تبریک میگویم معلم مبارک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من مجده ولد اسمت الله روز معلم به تمام معلمای جهان معلمای افغانستان مبارک باشد روز معلم مبارک مبارک روز معلم مبارک مبارک دی معلم ورځ مبارک شه مبارک معلم ورځ مبارک شه روز معلم مبارک معلم مبارک مطلع اسرار دیوان قدیم هست بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه مدیره صاحب محترم استادان گرانقدر مهمانان عزیز خواهران و برادران ارجمند در محفل امروز ما که به مناسبت روز خجسته و پرمیمنت معلم برگزار گردید شما عزیزان را خوش آمدید گفته من هم به نوبه خویش روز معلم را به همه استادان زحمتکش کودکستان ناز مادر و تمام استادان رنج دیده افغانستان عزیز تبریک عرض نمودم. محفل امروزی را با تلاوت آیات قرآن کریم که توسط استاد سهیل آجان قرائت می‌گردد آغازگر می‌شویم. بسم الله الرحمن الرحیم
إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملی بپا بیستن ده پشتونه و هزاره و ده ترکمنه و ده تاجیکه و سره عرب کجرده کامیله نورستانیا بر حبیب قزل بسته امه ما خو هم فریان داه وادبت زلیزی لکلمه پشنا اسفل کسینا که ده آسیابه لکن روی جاودن نور حق موده رهبر وای والله اکبر. طه از پروفیس از کردستان مادر یک ترانه توفه براتون دارم. نام خدا بسم الله مشکل کشا بسم الله ما فرزند اسلامی گفتار ما بسم الله لالا ملعب خود به هر کجا بسم الله ورد زبان ما هست خدا باشد بسم الله وقت مریضی ما شفا باشد بسم الله ما را بود نگهدار حضرت بلا بسم الله. سلام به نام زیبایت معلم سلام به مشق و درسایت معلم فروغ در چو ماه در شب تار چه خورشید درخشی وقت گفتار آن که نقاش است و نقشی ساخته با قلم طرح نوی انداخته سطر راز آشنایی داشته آن که چون اسطوره های بافته عین و لام را به میم افراشته هم ردیف و انبیا و عارفان پشتی بر جهل و جاهل یافته. نام سماجان است از کودکستان نازم مادر هستم یک ترانه براتون توفانی خانم. سلام سلام ستاره مادر بزرگ خوبم چند روزها ندارم در هر شادی بسته همه دلم نشسته حشد که میزنی تو چشمت با من دوباره به یاد قصه های دلم قرار نکرده بیا من و تو با هم دعا کنیم برایش تا که دنج عالم خدا دهد شفایش. روزم خله وک زنه همبوری بسم الله الرحمن الرحیم. نام من است از کودکستان ناز مادر یک توفه دارم براتون ترانه مادر نازنین هم رنگی تو را ندینه چرا خانه تو خوب یکانه تو ما حسنانی عزیز مشربانی قرآن پاک روشن از تو گفته با من بشکایم برایم و خوش حرف تو را میدهم. مادر مهربانم روشنی روانم امید آخرینم بهترینم با تو غم ندارم بی تو بیقرارم خانه پر از بوی تو سر میکشم سوی تو ایان من فدایم سر میکشم برایت قرآن پاک روشن از تو گفته با من. یو دو درې څلور پنځه شپږ اووه اته
آن کسد اندر سپهن یادمان داد از کتاب، واژه ها معنا نمود دانه دانه به حساب. می دهد با حوصله هر سوالم را جواب، از معلم بشنویم درس و راستی و صفا. قصه هایش رهنما درس او درس و وفا، راه حق بر ما نمود قصه گوید از خدا. معلم عزیزم دانا و خوش بیان است، خوبی هایش فراوان با همه مهربان است. معلم خوب ما بهترین جهان است، آشنا سازد ما را با زمین و آسمان، با کتاب و با حساب با خدای مهربان. هر معلم دوست ما همه ممنون شد. قلم درن پای نکه ناخونگیر ناخون؟ گیر ناخونگیر. سلام چه بودی؟ سلام خاله. سلام خاله. خونه بیا هم سلام د کابل ګل فروشي کوڅې ته راغلی و او دلته غواړم چې د خپل ګل واخلم خو لږ څه د باندې نشور مشور د موټر ډیر دی شاید غږ به مې ډیر ټیټ راسي نو تاسو په نو چې د ګل او هغه کیک مو څخه دی د چل ورم اخسته او چاته روانه نو پته مو وسی جان خیرتی است موتر دوست گرفته عجیبه لیدونکو مگروانی او قجان گفتل چه طول اسپند کریم
بسپید ګلونو بیا هم سلام هیله منم چې ویډیو مو تر دې دمه د خوښي وړ ګرځېدلی اوسي د هورجن په وړکتون کې د هون کې ورځې ول منځله او مونږ ته هم بلنه راکړه چې ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو که چیرې ویډیو کې څه نه څه شور مشور ډېر تاسو وبخښئ ځکه چې وړکتون وړکتون کې نو عموما ډېر واړه کوچني شاګردان نو دغه لپاره د هغوی کنټرول کول لږ څه ناممکنه خبر ده. خو بیا هم د چې دوی مونږ ته قدر راکړ او کورنۍ راغوښتل والدین راغوښتل کورې بدن او د چې زمونږ په اولاد باندې دومره زحمت وباسي ډېر زیات ورنه منندوی یو. نو لکه څنګه چې تاسې پام به مو وي سهار ما کله چې بازار ته تللی وم ټیکری مې واخیسته او د دې تر څنګ په ویډیو کې به مو لیدلي وي لاړلو یو دونه ښکلی کیک مو واخیسته مزهدار او خوندور او تر څنګ هم ګلفروشۍ کوڅې نه مو یو ښایسته دسته ګل واخیسته. نو دا چې چیرې روانه یم لږ څه نور هم په تمه اوسئ کم وخت پاتې ده. هغه کس چې ماته ډېر زیات ارزښت لري او ډېر راته واقعا همیشه زه ورته احترام لرم ورته ځانګړی او خاص درناوی لرم د هغوی کور ته روان دي. دا چې څوک دی په تمه اوسئ او ویډیو تر پای راسره وګورئ. تاسو هم کولی شئ چې دغه ویډیو له لارې خپل ښایسته د مبارکۍ پیغامونه په کمنټونو کې راسره شریک کړئ. ګلونو بیا هم په خیر راغلی او بالاخره راورسېدلو هغه ځای ته چې ما تاسو ته ویلي وو چې په تمه اوسئ دا چې زه نن د چا کره ځم هغه کس چې واقعا زما په ژوند کې ډېر زیات راته ارزښت لري په ځانګړې توګه معنوي ارزښت یې زښته زیات دی چې زه اصلا هغه حد و حدود یې نشم بیانولی. دا ډېر خوند کوي چې یو کس په مونږه ګران وي هغه سره مونږ له څو اړخونه اړیکې ولرو او د هغه ګرانښت به څو برابره کېږي. له نیکه مرغه زما خاله جانه چې زما معنوي مور ده ما ته د څو طرفونه له ما سره اړیکه لري چې همدغه زموږ ګرانښت یې څو برابره کړی. د ټول نه خو مهم همدغه د خاله‌توب مقام دی چې خاله وایي دویمه مور وي او یا هم ځینې کسان وایي خاله نیمه مور وي. بیا کله چې خاله دې ښوونکې وي او تا ته یې زده کړه درکړې وي ته یې روزلې وي نو د هغه ارزښت خو پرته له شکه چې ډېر زیات وي. زما خاله جانه استاد سلمه جان چې تقریبا 4 صنفه یا 4 کاله زما استاده تیره شوې ده په ښوونځي کې تقریبا 9 لسم 11 12 ټولګي کې زما د دري ادبیاتو استاده وه ځکه چې هغوی دري ادبیات یې لوستي دي او د ادبیاتو استاده ده. نو زه کوشش کوم که هر کال یې ونیسي حداقل په کوم وخت کې یا په کوم د ښوونکي په ورځ کې چې زه وکړلی شم زه د دوی کور ته راځم او دغه ښکلې او سپېڅلې ورځ ورته تجلوم ګرچې شاید زما دغه تجربه ډېر ناڅیزه وي ولې غواړم هغه کومه مینه چې لرم هغه کوم ګرانښت چې د خپلې ښوونکي د خپلې خاله یعنې خاله ښوونکي یا ښوونکي خاله په وړاندې لرم دا ورته بیان کړم. نو راورسېدلو بیا هم د ویډیو په وروستیو کې د هېواد ټولو قدرمنو ښوونکو ته دغه سپېڅلې ورځ د زړه له کومې مبارکي وایم او د ټولو لاسونه ښکلوم. ډېره زیاته مننه کوم ځانګړې مننه له خپلو ټولو ښوونکو یوازې زما ښوونکي نه هر هغه افغانه مېرمن یا مثلا یو افغان چې هغه ښوونکی دی او دغه سپېڅلې دنده ترسره کوي هغه ته زه ډېره زیاته مننه ورکوم چې همیشه زیار باسي زحمت وباسي تر څو د افغانستان بچیان وروزي. زموږ استادانو هم په موږ باندې ډېر زیات زحمت ویستلی دی. که زما نورې ښوونکي زما ویډیوګانې ګوري نو هر څه چې یاستئ خوشحاله او ارامه اوسئ. هغه استادانو مې چې په دې نړۍ کې دی اوږد عمر د الله پاک له دربار څخه ورته غواړم او هغه استادان مې چې هم وفات شوي دي الله پاک د جنتونو سرداران کړي او جنتونه دې نصیب کړي. نو دغه کوچنۍ ډالۍ مې راوړې ده په دې هیله چې هغه زموږ په دري ژبه کې متل دی وایي کم ما کرم شما یا هم بل متل هم راغلی وایي برگ ساز تحفې درویش. نو بیا هم ټول ته مبارکي وایم او خاله جانه به مې راسي موږ به راوغواړو او دغه کیک په ګډه سره قطع کړو او خوله به یې خوږه کړو نوشي جان به کړو. تاسو هم خپرونه تر وروستۍ شېبو پورې راسره وګورئ او ښکلي نظرونه مو کمنټ کې راسره حتما شریک کړئ. صحیح سلام
دوستانو ډیره زیاته مننه کوم له تاسو ټولو څخه او بیا هم د ښوونکي نړیواله ورځ او دغه سپېڅلې ورځ د هېواد ټولو قدرمنو ښوونکو ته دې مبارک وي. انشاءالله چې همیشه خوشحاله او ارامه ژوند ولرئ.